په پاکستان کې ټیک ټاکران ګرفتاریږي. څنګه چې تاسو ته پته ده په پاکستان کې چې دی نو حکومت دا اعلان کړی چې ټیک ټاکران دي ګرفتار شي. اوس چې دی نو غټ غټ ټیک ټاکران به هم ګرفتاریږي د څه غلطیانو د وجې نه به ګرفتاریږي. په دې ویډیو کې ته مکمل حقیقت ښکاره کوم. خو چې څومره کسان زما ویډیو ګورئ که تاسو هم ټیک ټاک کوئ داسې قسمه ویډیو اپلوډ کوئ داسې قسمه کارونه کوئ نو تاسو هم ګرفتارولی شي. نو ځان ضرور په دې خبرو باندې پوه کړئ. زمونږ اصل مقصد دا چې تاسو پوه شئ د پاکستان حکومت چې دی نو هغه حالات سخت کړي دي لا یې هم په پاکستان کې بنده کړي ده. اوس چې دی نو غټ غټ ټیک ټاکران نیسي چې هغه دا 3-4 کارونه کوي ملګرو. لاولنی کار هغه دا کوي که نه نن سبا ټیک ټاکران چې دي خاص کر پاکستاني دوی چې دی نو جوا اپلیکیشن چې دی نو دا سپانسر کوي نو دغه چې دی نو دا به هم ګرفتاریږي. دویم هغه ټیک ټاکران کومه چې سمګلینګ کوي په ټیک ټاک باندې دوی سمګلینګ کوي ملګرو. سمګلینګ به تاسو پیژنئ چې کومه ټیک ټاکران سمګلینګ کوي په ټیک ټاک باندې نو هغه چې دی نو هغه به هم ګرفتاریږي. دریم هغه چې څوک د ګورنمنټ خلاف خبره کوي د حکومت خلاف خبره کوي نو هغه چې دی نو ضرور به هغه ګرفتاریږي. هغه داسې خبرې کوي چې د حکومت خلاف یا چې زمونږ د حکومت خلاف کومه خبرې کوي نو هغه به ضرور ګرفتاریږي. دریم هغه ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان او د انډیا جنګ چې چا هم د انډیا سره سات ورکړی دی د هغو دپاره ویډیو جوړه کړې ده نو هغه به هم ګرفتاریږي. چا هم د پاکستان سره سات نه دی ورکړی د هغو خلاف ویډیو جوړه کړې ده هغه به ضرور ګرفتاریږي. الله دې خیر کړي. څنګه چې تاسو ته پته ده په پاکستان کې ټیک ټاکران ګرفتار شول ډېر ټیک ټاکران ګرفتار شول. هغو چې دی نو سافټویر یې اپډیټ شو. ډېر ټیک ټاکران چې دی نو ځان نه جنکۍ جوړې کړې وې هغه واپس چې دی نو خپل اصل شکل ته رالل. ډېر ټیک ټاکران چې دی نو هغوی توبې ویستې هغه وایي چې موږ به بیا غلط کار نه کوو. په دې ټایم کې چې دی نو پاکستان حکومت چې دی نو نور هم حالات سخت کړل چې هغه ټیک ټاکران به موږ هم ګرفتارو. کم ټیک ټاکران چې دی نو هغه بېحیایي پیلاوئ او هغه ټیک ټاکران چې څوک ځان څوک چې دی نو په ټیک ټاک باندې یو بل ته کنځلې کوي ملګرو. تاسو ته پته وي ډېر بد سړی ښکاري که نه د ډالرو دپاره سړی چې دی نو یو بل ته کنځلې کوي یو بل مور چې دی نو هغه سپکه کړي هغه ته کنځلې وکړي. یار ډېر د افسوس مقام دی. نو د پاکستان چې کوم حکومت دی نو هغه هم دې پیر له داسې کار شروع کړی چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. آیا په دې باره کې تاسو څه وایئ چې آیا د پاکستان چې کوم حکومت دی ټیک ټاکران سره صحیح کار کوي او که نه کوي؟ بچا کې هم دا قسمه خبرې په کار چې ځان نه وباسئ ویډیو جوړوئ په صحیح طریقه باندې جوړوئ. زمونږ پاکستان زمونږ ملک دی که هر ټیم کې دی که نه په دې پاکستان کې اوسېږي په کار چې تاسو د دې خلاف اواز نه چوتوئ. خامخا په پاکستان کې به ځینې خلک ښه وي ځینې به بد وي دا خو پکې راځي دا خو یو ملک دی. مونږ خو دې دپاره تاسو ته ویډیو جوړه کړله که نه چې کوشش کوئ چې داسې قسمه ویډیوګانې مه جوړوئ. غریب خلک به یې زموږ په شان او بیا به وروسته ډېر زیات ستومانه یې خفه به یې هغه نه مخکې سوچ کوئ که نه چې مخکې به څه کېږي ملګرو. څومره ټیک ټاکران یې کوشش کوئ چې دا څیزونه مه کوئ دا څیزونه چې دی نو د دې نه ځان وساتئ.